هغه د دواړو جهانو سردار مبارک چې په مسجد نبوي شریف کې به په د کجوري په تنه باندې هغوی به خطبه ورکوله، تقریر به یې کو، ضعیفه شو، ډډه به یې نشوه وهلی. یو صحابي ورته فرمایي د لرګي منبر درته جوړ نه کم. د دواړو جهانو سردار مبارک ورته وفرمایل ولې نه، چې کله د لرګي منبر نبی علیه السلام مبارک ته جوړ کو او د دواړو جهانو سردار مبارک په هغې باندې تشریف فرما شو. زما محترم ورونو، هغه د کجوري تنه چې روح نه لري، سا نه لري، عقل نه لري، شعور نه لري، سترګې نه لري، خو د نبی علیه السلام په فراق کې په ژړا شوله. د صحیح مسلم شریف روایت دی، د صحیح بخاری شریف روایت دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لاندې ورکوز شو، ورتر غاړه وته ورته. دا ماشوم چې سړی څنګه قلاري، نبی علیه السلام د کجوري ډډ، د کجوري تنه داسې قلارول شروع کړل، هغې د کجوري تنې خپله جړه بس کړله. نبی علیه السلام مبارک صحابو ته وفرمایل وی دا د کجوري تنه په مسجد نبوي شریف کې دفن کړئ. هغه ځای باندې دفن کړله. خلافت عثمانیه کې چې کله د مسجد نبوي شریف تعمیر کېدو، چې په کوم ځای باندې د کجوري هغه تنه دفن کړې وه، هغه ځای باندې هغوی یو پیلر را وخیجو. نن چې هم کله تاسو مسجد نبوي شریف ته لاړ شئ، الله دې موږ او تاسو ټول هلته بوځي. نو هلته اوس هم هغه پیلر د هغې د پاسه په شین بورډ باندې لیکلي دي استوانه حنانه. د دې پیلر د لاندې د کجوري هغه تنه دفن ده، کومې تنې چې د دواړو جهانو د سردار مبارک په محبت کې ژړا کړې وه، اوښکې توی کړې وې. نبی علیه السلام مبارک وفرمایل کو زه نه وی راغلی او دا کجوره ما نه وی قلاره کړې، د کجوري دا تنه دې له ما صبر او تسلي تلقین دا نو ورله نه وی ورکړی، دې به د قیامت د ورځې پورې ژړل. د دواړو جهانو د سردار مبارک عشق او محبت الله رب العالمین بیجان سیزونو ته نصیب کړو، بی روح سیزونو ته نصیب کړو. ای زما رونو، مونږ او تاسو به د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره څرنګه مینا محبت نه کوو، مونږ به ضرور ورسره کوو ان شاء الله العزیز. په خپل روح باندې، په خپل جسم باندې، په خپل مال باندې، په خپل اولاد باندې، په خپل خوله باندې ایکو د وینې ضرورت شو د ختم نبوت د پاره، ان شاء الله العزیز دی عالمانو ته به حاضر وي زمونږ وینه. مونږ به خوش قسمتي کوو د خپل ځان د پاره چې زمونږ وینه د تاجدار مدینه د ختم نبوت په تحفظ کې پکار راشي، زمونږ خوله د هغې په تحفظ کې پکار راشي، زمونږ ځواني د هغې په تحفظ کې پکار راشي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته هغه عزم را نصیب کړي.